محترم حاضرینو، لکه څنګه چې پر انسان باندې په دنیا کې د دنیا په ظاهري اعمالو کې بعض اعمال د انسان د فرض او بعض واجب بلل سوي دي او بعض اعمال د انسان د ګناه کبیره بلل سوي دي. دغه رقم د انسان په باطنی اعمالو کې هم بعض اعمال د انسان د فرض او واجب او بعض اعمال د انسان د حرام او ګناه بلل سوي ده چې د هغې څخه د انسان دپاره د خپل ځان حفاظت داسې ضروري دی لکه سړی چې په دنیا کې د یو ګناه کبیرې څخه د خپل ځان حفاظت کوي. نو د انسان په باطنی اعمالو کې هم بعضې داسې اعمال راځي چې انسان به د هغې څخه په ډېره ضروري طریقه سره د خپل ځان حفاظت کوي. د کومو اعمالو څخه چې د انسان په دنیا کې د باطنی اعمالو څخه حفاظت ضروری دی، په هغې کې یو عمل دی حسد. ستاسو مخته ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث روایت پیش کړي. دی حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حسد متعلق خپل امت ته تعلیم و تلقین ورکړي، ایاکم والحسد، اے انسانانو تاسو د حسد د بیماری څخه خپل ځان ګورئ. فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد د انسان نیک اعمال ختموي. که انسان نوافل کړي دي، که انسان خیر و خیرات کړي دي، که انسان صدقې کړي دي، که انسان هر څومره نیک اعمال کړي دي، حسد هغې ختموي. کما یأکل فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد د انسان نیک اعمال سوځي خوري. کما یأکل النار الحطب او العشب، لکه اور چې کله په وچو لرګیو کې ولګېږي نو هغه لرګي په لږ زمانه کې ډېر زیات سوځي. یا او العشب دراوي شک دی، یا چې کله اور په وچو وښو کې ولګېږي نو بیا هغه وچ واښه په ډېر ژر او په ډېره چسپان د طریقه باندې سوځي. نو لکه چې څنګه لرګي وچ دي، بوټي وچ دي، واښه وچ دي، او په هغې کې چې کله اور ولګېږي په لږ زمانه کې ډېره زیاته اندازه واښه و لرګي سره راختموي. دغه رقم د یو انسان په مزاج و طبیعت کې چې کله حسد رالی نو هغې هم په ډېر زیاته اندازه باندې چې هر څومره اعمال او په ډېره لږ وخت کې د انسان ټول اعمال دا سوځي، دا خوري، دا د یرو په شکل وربدلوي. تاسو ګورئ په دنیا کې حسد د انسان دپاره دا یو قسم اور دی چې د انسان په نیکو اعمالو کې ولویږي. اور چې په دنیا کې په یو ځای کې لویږي هغه دوه قسمه وي. یو قسم اور په دې شکل باندې راځي چې هغې په ډېر ښکاره شکل باندې او دنیا اور باندې راټولوي او په ډېر غټ مقدار باندې اوري او هغې د یو چا په سامانو په اسبابو کې لګېدلی، نو خلق هغه ویني، خلق د ځان د هغې څخه حفاظت کوي او خلق د هغې د ختمولو او د دفاع کوشش کوي. دویم قسم اور دا دی چې د انسان په اسبابو په سامان کې ولګېږي لیکن انسان ته د هغې معلومات نه کېږي، انسان ته د هغې درک نه لګېږي او انسان چې کله یو وخت ضرورت پر وخت د ضرورت خپل سامان ته وګوري او سامان سره وشني نو هغې ټول په یرو باندې وربدل کړي. نو حسد دا دویم قسم اور دی چې د انسان په نیکو اعمالو کې لګېدلی دی، د انسان په نوافلو کې لګېدلی دی، د انسان په عباداتو کې لګېدلی دی، د انسان په صدقه او په خیرات کې لګېدلی دی، لیکن انسان ته د دې معلومات نشته او انسان په دې باندې خبر نه دی او انسان د دې اندازه ځان ته معلومولی نشي. د دې اندازه به کله لګېږي چې کله د قیامت په میدان کې د خپلو نیکو اعمالو ته مجبوره سي نو هغه نیک اعمال چې ده ته راوړل سي هغې ټول د یرو په شکل باندې پراته وي. لکه د یرو څه چې سړی ګټه نسي اخیستی بیا هغه نیک اعمالو ده ته یوه ذره ګټه نه رسي. نو چې د کم چا په زندګي کې په مزاج کې په طبیعت کې حسد راسي نو هغې د انسان د نیکو اعمالو دپاره قاتل دی
هغې د انسان د نیکو اعمالو دپاره سوځونکی دی، هغې د انسان د نیکو اعمالو ختمونکی شی دی. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام د انسانیت ته دا تعلیم ورکوي ایاکم والحسد، د حسد څخه به ډېر ځان ګورئ. یو طرف ته چې کله سړی د حسد هغه شناعت او بدوالی وګوري، او بل طرف ته انسان پر د خپله معاشره او پر د خپل ژوند باندې نظر وکړي چې څومره سخترینه بیماری ده او څومره سخترینه ګناه ده او څومره بدترینه ناجوړي ده، لیکن بل طرف ته زموږ په معاشره کې څومره عامه ده او زموږ په معاشره باندې څومره احاطه کړې ده او زموږ معاشره څومره په دې مرض او په دې ناجوړي کې مبتلا ده. ډېر کم به د الله تعالی نیک بندګانې چې د هغې زړونه، د هغې مزاجونه، د هغې طبیعتونه د حسد څخه صفایي. ورنه یو درجه نه درجه د هر انسان په زړه کې د حسد یو څه اثرات راځي او هر انسان د حسد په بیماری کې مبتلا معلومیږي. حالانکه د دې څخه د خپل ځان حفاظت کول فرض، حالانکه د دې څخه د خپل ځان حفاظت کول ضروری، حالانکه د خپل ځان د حفاظت کولو د دې بیماری څخه چاره نه دی انسان دپاره. او په دې خاطر بیا د دې څخه د خپل ځان حفاظت ډیر ضروری چې انسان ته د دې په دې ناجوړي باندې اخته کېدل انسان ته درک نه ورکوي چې یا زه په دې ناجوړي باندې اخته یم که نه یم. د دې ناجوړۍ د انسان په مزاج کې انسان ته معلومات نه کېږي، نو ځکه د انسان په دې خاطر باندې د دې ناجوړۍ څخه ډېر ځان کتل د انسان دپاره د دې ناجوړۍ متعلق 2 و 3 خبرې پیژندل ضروري وي. یوه خبره دا پیژندل ضروري چې د حسد حقیقت څه دی، چې موږ ته دا را معلومه سي چې دا سړی په حسد کې دی که نه دی. ما ته خپل ځان را معلومیږي چې په ما کې حسد سته او که نسته. دویم دا خبره پیژندل ضروري دي چې د حسد څو قسمه دي، څو درجې دي. او دریم دا خبره پیژندل ضروری دي چې حسد ما ته راپېښ د څه دی، د حسد سبب څه دی، په انسان کې پیدا کېږي په څه وجه. او څلورمه دا خبره پیژندل ضروری چې د حسد علاج څه دی، د حسد څخه به زه د خپل ځان حفاظت څنګه کوم. د ټولو څه مخکې د حسد حقیقت پیژندل. د حسد حقیقت دا دی چې په معاشره کې یو سړي ته الله تعالی نعمت ورکړی دی، یا د مال او دولت نعمت ورکړی دی، یا د دنیا نعمت ورکړی دی، یا د آخرت نعمت ورکړی دی. لیکن یو بل د الله تعالی بنده چې کله ورته ګوري نو د هغې په زړه کې دا یو کیفیت راسي، دا یو تمنا راسي، دا یو تقاضا راسي، او دا یو قسم کین و بغض راسي، او دا غوښتنه په زړه کې راسي چې کاش د دې سړي څخه دا مال او دولت لرې سي، او کاش د دې سړي څخه دا عزت واخیستل سي، او کاش د دې سړي څخه دا شهرت او دا د دنیا او آخرت نعمتونه ځینې پورته سي. نو د یو بل سړي په زړه کې راګرځېدل د دې خبرې دې ته ویل کېږي حسد. مثلا یو سړي ته الله تعالی علم ورکړی دی، یو سړي ته الله تعالی مال او دولت ورکړی دی، یو سړي ته الله تعالی عزت او منصب ورکړی دی، یو سړي ته الله تعالی راحت او شهرت او ښه زندگی ورکړی ده. خلک هغې ته د وقار په نظر ګوري، خلک هغې ته د عزت په نظر باندې ګوري. یو بل سړی چې کله دې سړي ته ګوري نو د هغې په زړه کې دا تمنا او خواهش پیدا کېږي چې کاش د دې سړي څخه د نعمت پورته سي، او دا نعمت ما ته راکول سي، که ما ته نه راکول کېږي کم سے کم د ده څخه دې خدای واخلي او د ده څخه دې پورته سي. نو چې د کم چا په زړه کې دغه کیفیت راځي، دا کیفیت ته ویل کېږي حسد. د دې لازمي نتیجه دا ده چې کله هغه سړي ته رنج او تکلیف راسي، هغه سړی په پریشاني او مصیبت کې راسي، نو ځکه د هغې په رنج او پریشاني باندې دی خوشحاله کېږي. چې کله هغه سړي ته الله تعالی په معاشره کې عزت او ترقي ولا ورکړي، د هغې په عزت او ترقي باندې دی پریشانه او رنجیده کېږي. نو دا د دې سړي په مزاج کې، دا د انسان په طبیعت کې، دا د انسان په دماغ کې د حسد بیماری ځای نیولی. حسد کوونکی غریب څه کوي؟ نور هیڅ نه کوي، صرف د خپل رب پر فیصله اعتراض کوي.
چې کله الله تعالی یو چاته د نعمت ورکولو فیصله وکړه نو دی د الله تعالی پر فیصله اعتراض کوي چې دا ځای خو د نعمت نو به چې دې ته نه وای ورکول سوی، او چې کله د ده متعلق د یو نعمت فیصله الله تعالی نه کوي نو هم د ده په ذهن کې اعتراض راځي چې دا نعمت خو د پلانکي بجای کش کې ما ته راکول سوی وی. نو د خپل رب پر فیصله باندې اعتراض کول، د خپل منعم پر فیصله باندې اعتراض کول، د خپل خالق پر فیصله باندې اعتراض ښکاره کول او د خپل رب پر فیصله باندې اعتراض کول دا بدترین مرض دی. کله کله په دنیا کې سړی د ایمان څخه محروم او بې نصیبه وګرځي، ځکه الله تعالی په ټولو اشیاو کې په دې ډېر ناراضه کېږي چې انسان د الله تعالی پر فیصلو باندې اعتراضات کوي او د الله تعالی په فیصلو زړه نه خوشحاله کېږي، نه راضي کېږي. الله تعالی وایي چې کوم سړی زما په فیصله باندې نشي راضي کېدی فلیخرج من فوق الارض ومن تحت السماء، بیا دې د دې مځکو اسمانه څخه ووځي. دی کې زما حکومت دی، دی کې زما بادشاهي ده، دی کې زما نظام چلیږي، په دې کې زما فیصلې دي چې زما په فیصله ځان نشي راضي کولی، بیا د مځکې او اسمانه څخه ووځه. ولیجد ربا سوایی، بیا د ځان لپاره بل خدای پیدا کړه. نو ځکه حسد کوونکی نور په معاشره کې یو څه نه کوي، د الله تعالی پر فیصله اعتراض دی، د خپل رب پر فیصله اعتراض دی، د خپل خالق پر فیصله باندې اعتراض کوونکی دی، او د خپل رب پر فیصله باندې اعتراض کول دغه خطرناک عمل دی چې کله کله په معاشره کې، په زندگی کې، په ژوند کې انسان د ایمان څخه محروم او بې نصیبه وګرځي. نو حسد کول دا د انسان په مزاج کې خطرناک ناجوړي او خطرناک بیماری معلومیږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې د حسد ذکر کړی دی. نو حسد یو دې ته ویل کېږي چې د انسان په دماغ کې دا خبره راسي چې د فلانکي چا څه نعمت واخیستل سي او ما ته راکول سي، لیکن د انسان په مزاج کې کله یو بل عمل راسي. قسم حدیثو کې د هغې باندې هم د حسد اطلاق کول سوی دی، لیکن زموږ په شریعت کې او زموږ په دین کې او احادیثو کې هغې ته په ناروا عمل نه دی ویل سوي. لکه د یو سړي په مزاج کې د یو چا ښه مال او دولت وویني، د یو چا ښه مکان او کور وویني، او د یو چا ښه عزت او راحت وویني، نو د ده په دماغ کې دا خبره راسي چې یا الله د ده دې هم دغه نعمت روزي سي خو ماته هم راکړه. نو که څوم پر دې خبره باندې په بعضو حدیثو کې د حسد اطلاق سوی دی، لیکن دا د حسد هغه ناروا درجه نه ده بلل سوی، بلکې دې ته حدیثو کې غیبته ویل کېږي، او غیبته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې هغې ته ناروا عمل نه دی بلل سوی، بلکې د دې بجای چې کوم حسد را روان دی چې په هغې کې اولنی قدم دا چې د دې سړي څه دي واخیستل سي، دا هغه ناروا درجه د حسد دي، او دا هغه درجه د حسد دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انسانانو ته د دې تعلیم ورکړی دی چې تاسو به د دې څه د خپل ځان حفاظت کوئ. امام غزالی رحمه الله غالبا د حسد 3 درجې لیکلي دي. یو درجه د حسد دا ده چې کله په معاشره کې د یو چا مال او دولت او عزت وویني، نو د هغې متعلق په زړه کې دا تمنا ښکاره کوي چې کاش کې ماته هم داسې مال او دولت راکول سي، کاش کې ماته هم داسې منصب او عزت راکول سي، لیکن که ماته نه راکول کېږي نو د ده سره واخیستل سي ماته راکول سي. نو پر اول قدم خدا دی چې د ځان دپاره غوښتنه کوي، لیکن که د ځان دپاره ممکنه نه بولې نو پر دویم قدم دا خبره ضروري کوي چې د ده څه دي واخیستل سي نو ماته دې راکول سي. نو علماو لیکلي دي چې دا د حسد اوله درجه ده. د حسد دویمه درجه دا وي چې په هغې کې پر اول قدم د سړي دا غوښتنه وي چې د دې سړي څه دي واخیستل سي، چې په معاشره کې د یو چا عزت ویني او په معاشره کې د یو چا منصب او وقار ویني، نو پر اول قدم د زړه دا تمنا ښکاره کړه چې د دې سړي څه دي واخیستل سي، او پر دویم قدم باندې دا تمنا ښکاره کول چې ماته راکول سي. نو په اوله درجه د حسد کې پر اول قدم باندې دا خبره و چې ماته دې راکول سي، که چیرې په معاشره کې زما په نصیب کې نه نو د ده څه دې راواخیستل سي ماته دې راکول سي. لیکن په دویمه درجه د حسد کې اولنی قدم د انسان د زندګۍ دا دی چې کم مال او دولت زه د چا سره وینم، کم عزت او منصب زه د چا سره وینم، نو اولنی قدم دا دی چې د دې سړي څه دي واخیستل سي او ماته دې راکول سي.
او درېمه درجه د حسد علماو لیکلې ده چې په هغې کې پر اول قدم باندې دا دی چې د دې سړي څه دې واخیستل سي ما ته که راکول کېږي که نه راکول کېږي چې په معاشره کې د چا عزت وینې په معاشره کې د چا منصب وینې په معاشره کې د چا ښه زندگی وینې نو ستا په زړه کې دا تشویش پیدا سي ستا په زړه کې دا غوښتنه راسي ستا په زړه کې دا تقاضا راسي چې د دې سړي څه د دغه منصب دا مال او دولت او دا د خدای ځینې واخلي او دا د ځینې پورته سي چې د دې څه دی محروم سي که ما ته راکول کېږي که نه راکول کېږي نو دا په ټولو درجو کې هغه د حسد خسیسترینه درجه ده او دا په ټولو درجو کې هغه د حسد بیکارترینه درجه ده او دا په ټولو درجو کې د حسد هغه بیکار او بده درجه ده تاسو ګورئ حسد په معاشره کې د دې ایجاد اولنی چا کړی دی حسد هغه عمل دی چې د هغې ایجاد اول د ابلیس سره روان دی چې کوم سړی په معاشره کې حسد کوي د انسانانو سره د ځانه سره د لږ فکر وکړي چې دی د چا پر نقشه باندې روان دی چې کله کائناتو کې الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو ته وایي انی جاعل فی الارض خلیفه زه به په دې مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم چې هغوی به زما احکام نافظه کوي چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام وجود ته راوستی نو دی وخت کې د حضرت آدم علیه السلام څخه مخکې د ملائکو په صفو کې ابلیس وجود درلودی ابلیس په د الله تعالی د عرش لاندې د نور پر منبر باندې ناستو او ملائکو ته به د عبادت او د ذکر طریقې ورښولې او د ابلیس لقب معلم الملائکه چې د ټولو ملائکو استاد نو ملائکه به په صفو کې ولاړې وي ابلیس به پر منبر باندې ناستو د الله تعالی د عبادت طریقې به ورښولې لیکن چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ نو حضرت آدم علیه السلام منبر ته راوسته ابلیس ته وی چې ته دې صفو کې کښېنه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ملائکو ټولو ته ویل چې تاسو بوس آدم ته پر سجده باندې پرېوځئ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ټولو ملائکو سجده وکړه ابلیس نه وکړه ملائکو چې کله د سجدې څخه سر راپورته کوي نو ابلیس جګ په صفو کې ولاړ دی او در دې وخته پورې په کائناتو کې د الله تعالی نافرمانی نه وسوي نو ملائکو د الله تعالی نافرمانی نه ولیدلې نو ځکه ملائکه د بیرې څخه دوباره پر سجده باندې پرېوتې نو ځکه اوس په لمانځه کې موږ دوې سجدې کوو لیکن اوس دا تعین سړي ته نه کېږي چې کومه سجده فرض ده سجده په لمانځه کې یوه فرض ده لیکن موږ کوو دوې اوس دا تعین کول چې اوله فرض ده که ثاني فرض ده لیکن که هره سجده سړی نه وکړه یوه دانه یې وکړه لمونځ یې نه دی صحیح نو سړی دا ویلی سي چې په لمانځه کې په دوو سجدو کې یوه سجده فرض ده خو لا علی التعین د دې تعین نشته چې اوله ده که دویمه ده نو ځکه کول د دواړو ضروري دي کېدای شي ته به اوله سجده وکړې فرض به دویمه یي کېدای شي ته به دویمه سجده وکړې فرض به اوله یي نو چې کله ابلیس ته ملائکه په الله تعالی ورته راځي کې یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي آدم علیه السلام خو ما په خپل قدرت باندې پیدا کړی دی ابلیس هغه کم شی دی چې هغې ته د دې سمنه کې چې هغې زما په امر باندې ته د آدم ته سجده نه کوې ابلیس ورته انا خیر منه زه خو در آدم ډېر ښه یم خلقتنی من نار و خلقته من طین زه دې د اوره څه پیدا کړی یم دی دې د خارو څه پیدا کړی دی نو په کار دا دی د سجدې کولو مقام زما سي یا الله آدم ته چې کوم مقام ورکوي هغه مقام د سجدې دی چې ملایکې سجده ورته کوي نو هغه مقام دې د آدم څخه واخیستل سي هغه مقام دې زما په نصیب سي دغه حسد دی نو په کائناتو کې د حسد ابتدا د تکبر ابتدا او د ګناهونو د بنیادونو ابتدا د ابلیس سره روانه سوې ده نو چې کوم سړی په معاشره کې د حسد پر طریقه باندې روان دی او په حسد باندې زندگی تیروي نو د هغې به د ځانه سره لږ فکر و تصور د دې خبرې کوي چې زه په دې خپل عمل کې د چا پر نقشه روان یم او د چا نقش قدم مې خپل کړی دی او د چا په متبعینو کې مې ځان شمارلی دی چې کوم سړی حسد کوي د حسد لازمي نتیجه هغه دا ده چې انسان به په زندگی کې د بل په پریشانی باندې د بل په خوشحالي به انسان ناراضه کیږي
چې د کم چا سره ستا حسد دی، که چیرې الله تعالی هغې باندې خوشحالي راولي، که چیرې الله تعالی هغې ته ترقي ورکړي، که چیرې الله تعالی د هغې سره احسانونه وکړي، نو د هغې په دې ترقي او خوشحالي به ته ناراضه کېږي، ته به رنجیده کېږي، ته به پریشانه کېږي. او چې کم چاته الله تعالی که چیرې پر هغې باندې نقصان راسي، پر هغې باندې غم راسي، پر هغې باندې پریشانی راسي، د هغې په عزت و مال و دولت کې کمی راسي، نو د هغې په دې کمی باندې به ته خوشحاله کېږي. نو د بل په پریشانی باندې خوشحاله کېدل عربي کې دې ته شماتت ویل کېږي، او دام د حسد یو درجه محدثینو بللې ده. الله تعالی د انسانانو پر دې حالاتو باندې تعجب کوي. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضل، چې الله تعالی د انسانانو سره د یو فضل معامله وکړي، د یو احسان معامله وکړي، ایا دا خلک د هغې سره حسد پر دې باندې کوي؟ نو استفهام د انکار دپاره دی. لا یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، په کار دا دی چې انسانان پر دې خبره د چا سره حسد و بغض نه وکړي. نو ځکه حسد حقیقت دا دی چې د بل پر نعمت باندې، د بل پر ترقی باندې، او د بل پر عزت باندې، د بل پر منصب باندې په خپل زړه کې دا تقاضا او تمنا پیدا کول چې د دې سړي څه د پورته سي ما ته راکول کېږي که نه راکول کېږي، یا د ما ته راکول سي یا د بس د دې سړي څه پورته سي. او حسد د دې مختلفې درجاتي په اوله درجه کې دا خبره ښکاره کول چې د ده څه پورته کېدل نه غوښتل، ما ته راکول که ما ته نه راکول کېږي نو د ده څه دې پورته سي. او دویمه درجه کې په اول قدم د ده څه پورته کېدل د ځان دپاره غوښتل، او په دریمه درجه باندې په اول قدم د ده څه د دې نعمت پورته کېدل، بیا به ما ته راکول کېږي که نه راکول کېږي. او د حسد موجد او د حسد مبدع اول پیدا کوونکی دا په دې کائناتو کې ابلیس دی. نو چې کوم سړی د حسد پر زندگی باندې روان دی، هغې په دې معاشره کې د ابلیس پر نقشه باندې د ابلیس په متبعینو کې ځان شماري. حسد ولې په انسان کې پیداس؟ د حسد سبب څه دی؟ علماو د حسد 2 سبب لیکلي دي. یو سبب د حسد دا دی، حسد د هغه چا په دماغ کې راځي چې د کم چا په دماغ کې مال و دولت د هغې محبت ځای نیولی، چې د کم چا په دماغ کې د مال و دولت محبت رالی، چې د کم چا په دماغ کې د منصب محبت رالی، چې د کم چا په دماغ کې د عزت و د شهرت منصب محبت رالی، نو هغې همیشه په دې تلاش کې دی چې مال و دولت باید زمایي، او منصب و شهرت باید زمایي، او عزت او لوړ مقام باید زمایي. که چیرې په معاشره کې بل چاته الله تعالی مال و دولت ورکړي، که په معاشره کې بل چاته الله تعالی عزت ورکړي، که په معاشره کې بل چاته الله تعالی منصب ورکړي، نو د ده زړه کې دستي دا تشویش راځي چې کاش کې دې سړي ته نه وی ورکول سوی، دا شی ما ته راکول سوی وی. نو دا د حسد اصلي سبب دی، دا د حسد اصلي بنیاد دی. نو د حسد یو لوی سبب چې علماو بیان کړی دی، هغې د مال و دولت سره محبت، د عزت و د منصب سره محبت، چې د کم چا په زړه کې د مال و دولت محبت رالی، د کم چا په زړه کې د عزت و د منصب محبت رالی، هغې به په معاشره کې ضرور د انسانانو سره په حسد اخته کېږي. او دویم سبب علماو دا لیکلی دی چې حسد د هغه چا په دماغ کې ډېر پیدا کېږي چې د کم چا په دماغ کې بغض او کینه ډېری، چې د انسانانو سره بغض کوي، د انسانانو سره کینه کوي، د انسانانو سره حسد کوي، عناد کوي. نو د عناد او د بغض او د کینې د دې لازمي نتیجه د انسانانو سره حسد ده، چې د کم چا سره د بغض او عناد دی، د هغې په ترقي به ناراضه کېږي، او چې د کم چا سره د بغض او عناد دی، د هغې په نقصان به خوشحاله کېږي، او د بل په ترقي ناراضه کېدل او د بل په نقصان خوشحاله کېدل دا حسد دی. او دا د انسان په دماغ کې د بغض او حسد په وجه راځي، بغض او عناد په وجه راځي. حالانکه کم انسان چې د حسد په بیماری کې راځي، هغه غریب څه کوي؟ هغه غریب په ټولو معاشره کې خپل ځان په دنیا کې هم تباه کوي، په آخرت کې هم تباه کوي. د آخرت تباهي خو ښکاره ده چې کم سړي سره ستا حسد دی، نو د حسد اور ستا په نیکو اعمالو کې لګېدلی دی چې کم نیک اعمال دې کړي دي، هغې به د قیامت په میدان کې د یرو په شکل درته پیښیږي. د هغې په خاطر به ته یوه ذره راحت نسې پیدا کولی، د هغې په ذریعه به ته یوه ذره د خدای د عذابه څخه نجات نسې پیدا کولی.
او دنیا کې چې د کم چا سره حسد کوي نو د هغې په ترقي به همیشه ستا په دې دماغ کې بغضي او ستا په دې دماغ کې به عناد دي، د هغې په ترقي به ته پریشانه یې، د هغې په ترقي به ستا په دماغ کې تشویشونه راځي او د ډېرو پریشانیو تشویشو سره چې انسان مخامخ وي همیشه د انسان صحت د هلاکت او تباهي سره مخامخ کیږي. نو دنیا او آخرت دواړو کې خپل ځان ته نقصان رسول دا د حسد لازمي نتیجه بلل کیږي. عربي کې یو شعر دی، د هغې مفهوم داسې دی، معنی یې داسې ده چې د حسد کوونکي مثال داسې دی لکه د اور. اور کې قانون دا دی چې کله نور بوټي په لاس ورځي نو دی خوري، دی سوځي، پر هغې باندې دی بلي. لیکن د اور د مخه څه چې کله بوټي ختم سي نو آخر دا اور نور څه نه لري، د اور یوه حصه ابله خوري، ابله خوري 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 په ځان کې سره خوړل کېږي تر دې حده پورې چې ختمیږي. نو حسد کوونکی انسان هم په معاشره کې چې در څو پورې په بل باندې وس رسېږي خو بل ته نقصان رسي، کله غیبت کوي، کله لاس ورچي، کله عناد ورسره کوي، کله بغض ورسره کوي، نو بل ته تکلیف رسي. لیکن چې کله بل در وس ځینې ووسي نو اخر په دې خپل زړه کې په تشویش کې سره خوړل کېږي تر دې حده پورې چې اخر خپل صحت او خپل ځان د تباهي سره مخامخ کړي. ځکه د حسد کولو لازمي نتیجه دا ده چې بیا به په دنیا کې هم ته د پریشانیو سره مخامخ او د دې په خاطر باندې به ته په آخرت کې هم د پریشانیو سره مخامخ. لیکن آخر به انسان د حسد د علاج بسي، سړی به د دې ناجوړۍ څخه ځان څنګه خلاصوي. د دې د ټولو څه مخکینی علاج انسان به په معاشره کې د ځان سره دا فکر کوي چې الله تعالی په دې کائناتو کې چې څومره نعمتونه دي دا د خپل حکمت او مصلحت ماتحت په انسانانو کې تقسیم کړي دي. چاته الله تعالی د مال او دولت نعمت ورکړی دی، د دې په مقابل کې بل سړي ته الله تعالی د صحت نعمت ورکړی دی. چاته الله تعالی د حسن او جمال او د ښایست نعمت ورکړی دی او د دې په مقابل کې بل سړي ته الله تعالی د زندګۍ راحت په نصیب ورکړی دی. چاته الله تعالی روح صحت ورکړی دی لیکن د دې په مقابل کې بل سړي ته بیا الله تعالی آرام او سکون ورکړی دی. نو دا نعمتونه دي الله تعالی په دې انسانانو کې د خپل حکمت او مصلحت ماتحت سره تقسیم کړي او بیشیلي دي. په دې دنیا کې داسې انسان روس الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغې ته یو نعمت نه ورکول سوی، او په دنیا کې انسان الله تعالی داسې هم نه دی پیدا کړی چې هغې ته یوه پریشاني او یو تکلیف نه ورکول سوی. نو که د انسان سره د یوې خوا نعمت دی د بلې خوا تکلیف دی، که د دې خوا راحت دی د دې خوا سختي او اساني ده. ځکه دې کائناتو کې الله تعالی درې عالمه پیدا کړي دي. یو هغه عالم دی چې په هغې کې صرف او صرف خوشحالي ده، چې هلته نه غم سته، هلته نه پریشاني سته، هلته نه بیماري سته، هلته نه نور تکلیف سته، چې د هغې په باره کې الله تعالی وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه هلته غم سته، نه حزن سته، نه پریشاني سته، نزل من غفور الرحیم. هلته الله تعالی کوربه دی او ته میلمه او میلمه ته د کوربه په کور کې څه مشکلات نه وي، بیا د الله غوندې کوربه په کور کې چې هغې د جنت عالم دی چې د جنت په عالم کې انسان د یوې پریشانۍ سره نه مخامخ کېږي. او دویم عالم الله تعالی داسې پیدا کړی دی چې هلته صرف پریشاني ده، هلته راحت نسته، هلته سکون نسته، هلته بېغمي نسته، هلته خوشحالي نسته. د هغې په باره کې الله تعالی فرمایي انی اعذبه لا اعذبه احد من العالمین. هلته انسانانو ته زه داسې تکلیف ورکوم چې دنیا کې داسې تکلیف چا نه یې لیدلی. ولا یوثق وثاقه احد. هلته انسان داسې مضبوطه زنځیرانو باندې تړل سوي چې د هغې په مثل باندې څوک نسي تړلی، چې هغې عالم د جهنم دی. نو چې کله کم چا نصیب و قسمت په جهنم کې راسي نو هلته صرف غم و پریشانی ده. لیکن دریم عالم د دنیا د دا ګډه وډه ده، په دې کې د یوې ورځې یوه ورځ به په خوشحالي، یوه ورځ به په غمي، یوه ورځ به په راحت باندې، یوه ورځ به په مصیبت باندې، یوه ورځ به په بیماري باندې، یوه ورځ به په جوړ صحت باندې. دی دنیا کې چې پر دې معاشره باندې انسانانو باندې نظر وکړي، چاته الله تعالی د مال او دولت نعمت ورکړی دی لیکن هغه غریب د صحت څخه محرومه دی. چاته الله تعالی د صحت نعمت ورکړی دی هغې بیا د مسکنت سره مخامخ دی.
چاته الله تعالی اولاد ورکړی دی، په کور کې ډیر دی، په کور کې کثرت دی، مال او دولت دی، اولاد دی، لیکن د کور د اندرونی د نن اتفاق څخه محروم دي. او چاته بیا الله تعالی اتفاق ول ورکړی دی، لیکن هغه بیا د رزق او د پریشانی سره مخامخ دي. نو الله تعالی د انسانانو ته په دنیا کې د خپل حکمت او د خپل مصلحت ما تحت نعمتونه تقسیم کړي دي. نو کم سړی چې حسد د انسانانو په نعمتو کوي، نو هغه د الله تعالی پر د حکمت او مصلحت باندې حقیقت کې ایمان نه لري. نو پکار دا دی چې سړی د الله تعالی پر د حکمتو مصلحتو باندې ایمان مضبوطه کړي. ډیر ځله یو سړی ته الله تعالی هر څه ورکړي، لیکن په باطن کې چې په خبر سي هغه د ټولي زماني زیات پریشان انسان دی. د یو سړي سره په معاشره کې مال او دولت دی، که ګورې د هغې سره بهترینه بنګله ده، که ګورې د هغې سره بهترینه سوارلي ده، که ګورې د هغې سره بهترینې خوراکي او نعمتونه دي، لیکن چې په حقیقت باندې خبر سي چې کله د شپې حالت راسي، نو دې صاحب بهادر ته بیا خوب نه ورځي، بیا د ټوله شپه پر له اوړي. بهترین نه اجره ده، بهترین نه بستره ده، بهترین د آرام ځای دی، لیکن هغې غریب د خوب څخه محرومه دی. بیا دی د خوب ګولۍ خوري او در سهاره پورې د خوب په ګولۍ ځان آراموي، او سهار چې کله دی راپورته سي، نو د ده پر دې سر او پر دې دماغ باندې دومره بوج پروت وي لکه پر یو چا چې دا چت پروت وي. د دې مال او دولت سره چې کله بهترینه نفقه کښېښول سي، لیکن دی دې ته داسې ګوري لکه یو سړی چې د زارو یو حصې ته ګوري. دی د دې څه نشي کولی په دې خاطر چې دا د ده دپاره زاري قاتل شمارل کېږي. ولې د ده معده کار نه کوي، د ده پلان اندام کار نه کوي، د ده پلان کار نه کوي. لیکن د دې په مقابل کې یو مزدور دی، هغه 8 ګنټې بیل چلوي، لیکن چې ماښام راسي نه بستره سته، نه آرام سته، نه نور څه سته، د خپله څنګل در دې سر لاندې کې 8 ګنټې په داسې آرامه باندې بیدوي چې سهاره پورته کېږي، هغه د بدن ستړیا یې ټوله د وجوده وتلي. هغې 8 ګنټې بیلچه چلولې ده. ماښام چې ده ته معمولي شلومبي او ډوډۍ ور پیدا سي، بیا دی په داسې مزه او خوند باندې خوري چې د هغې مزه او خوند بل چاته الله تعالی په لویو نعمتو کې نه وي ورکړی. ځکه دا د الله تعالی حکمت دی، دا د الله تعالی مصلحتونه دي. الله تعالی د خپل حکمت او مصلحت ماتحت په دې انسانانو کې نعمتونه سره تقسیم کړي دي. نو آیا کم سړی به د خپل نعمت اندازه نه اخی او د بل پر نعمت باندې به حسد کوي؟ نو د دې په خاطر به دی د دنیا د نقصان سره مخامخ کېږي، د آخرت د نقصان سره. نن سبا دا مرض په چا کې دی چې په معاشره کې کم سړی د خپل نعمت طرف ته نظر نه کوي چې ما ته الله تعالی روغ سترګې را کړي دي، ما ته الله تعالی روغ بدن را کړی دی، ما ته الله تعالی کور را کړی دی، ما ته الله تعالی بچان را کړي دي، ما ته الله تعالی داسې زندگی را کړې ده چې د دې خپل نعمت و طرف ته د انسان نظر نه وي، نو بیا پر دې نعمت باندې انسان ته د شکر ادا کولو توفیق هم نه وي. نو ځکه هغوی د بل پر نعمتو پسې نظر کوي، د بل په مال او دولت کې د فکر دی، د بل په صحت کې د فکر دی، د بل په کاروبار او تجارت کې د فکر دی. نو په دې خاطر د هغې اخره نتیجه دا ده چې انسان په حسد او په بغض کې راځي. او دا مرض په هغه چا کې ډېر زیات دی چې کم سړی د دې خپل عیب څخه ناشنا او ناخبره وي، نو هغې د بل پر عیب باندې نظر زیات اچوي. او چې کوم سړی د خپل عیب استحضار همیشه نه کوي او د بل د عیب طرف ته ډیر زیات ګوري، نو د دې خپل عیب د لرې کولو فکر دغه انسان په دماغ کې نه پیدا کېږي. که چیرې سهار سړی د کوره راوځي، د دې خپلو نعمتو استحضار وکړي چې یا الله څومره بهترینه شپه را باندې تېره سوه، یا الله بهترینه نفقه دې را کړې وه، یا الله په خپل کور کې مې د خپلو بچانو سره شپه تېره کړه. او ډېر به داسې خلک چې هغوی به شپه په تکلیف تېره کړي، ډېر به داسې خلک چې هغوی د خپله کوره څخه محروم بې نصیب دي، ډېر به داسې خلک چې هغوی به د خپلو بچانو څخه لرې او بې نصیبه وي. نو که چیرې هر سهار سړی د خپل ځان د نعمتو استحضار کوي، نو بیا پر دې نعمتو باندې الله تعالی انسان ته د شکر کښلو توفیق ورکوي. او چې پر کوم نعمت باندې سړی شکر ادا کوي، نو هغې نعمت کې الله تعالی د انسان نور زیاتوب او نور زیاتی راولي. او بیا انسان د بل نعمتو ته نظر نه کوي، او په دې خاطر چې د بل نعمتو ته سړی نظر نه کوي، نو په دې وجه باندې انسان د حسد څخه محفوظ پاتې کېږي. نن سبا په معاشره کې څه حالات دي؟
نن زموږ په معاشره کې د ټولو څه زیات د انسانانو د تحقیق او د تفتیش سوچ و فکر ډیر زیات دی چې د هر سړي په محل کې په خپل معاشره کې په خپل قوم کې په خپل قبیله کې په بل کې سوچ باندې چې یاره د پلانکی تجارت د کمی خوا دی، یاره پلانکی دا کور څنګه جوړ کړي، یاره پلانکی ځان له د آرام څنګه برابر کړي، یاره پلانکی دا منصب څنګه پیدا کړي او پلانکی دا عزت څنګه پیدا کړي. نو د هغې په خاطر باندې هغه کم نصیبه خپل ځان ته په دنیا کې نقصان رسول او خپل ځان ته په آخرت کې نقصان رسول. نور به څه وکړي چې د کم چا متعلق ته دا ویناګانې او حسدونه کوي، نو ما مخکې درته ویل چې په آخرت کې خو خپل اعمال دا ټوله د هغې طرف ته وراستی او په دنیا کې د ډیرو تشویشو د ډیرو فکرو د ډیرو سوچو په خاطر باندې خپل صحت او خپل ژوند د تباهۍ او هلاکت سره مخامخ کول. نو ځکه د حسد سره د ځان کښلو بهترینه طریقه علماو دا بیان کړې ده چې انسان په خپله زندگی کې هغې د الله تعالی پر مصلحتو باندې، د الله تعالی پر حکمتو باندې، د الله تعالی پر فیصلو باندې، د الله تعالی پر کړنه باندې خپل ایمان مضبوط وساتي او دا باندې خپل یقین جوړ کړي، نو بیا به د انسان په ذهن کې حسد نه راسي. او دویمه د ټولو څخه خطرناکه طریقه او کارګره طریقه چې د هغې په خاطر انسان د حسد څخه ځان خلاصوي، علماو لیکلی دي چې کم سړی په حسد باندې اخته وي نو هغې د ځانه سره دا فکر وکړي چې زما د دې عمل په خاطر باندې چې کم څوک ما د ځان دپاره د حسد ټاکلی دی، زه د هغې سره څه کوم، زه هغې ته په دنیا کې هم فایده ورسوم، زه هغې ته په آخرت کې هم فایده ورسوم. ما اوس مخکې درته ویل ځکه چې د کم سړي سره ته حسد کوې هغې تا دشمن ټاکلی دی او دشمن په دې خوشحاله کېږي چې دشمن په تکلیف کې سي، نو ته چې د هغې متعلق حسدونه کوې، د هغې متعلق بغضونه کوې، عنادونه کوې او د هغې متعلق همیشه په تشویشو په فکرو کې، نو ته همیشه په تکلیف کې مبتلا یې، نو په دنیا کې دې هم د دشمن زړه خوشحاله کړی دی او په آخرت کې چې کله د اعمالو د تلې ځای راسي، نفلونه تا کړي دي، خیراتونه تا کړي دي، لمنځونه تا کړي دي، عبادتونه تا کړي دي، کم نصیبه دا به ټول د هغې په عمل نامه کې جمع کېږي. نو په دنیا کې هم چاته نفع ورسول، خپل دشمن ته نفع ورسول او په آخرت کې هم خپل دشمن ته نفع ورسول، دا د حسد آخرنی دستور دی او دا د حسد آخرنی نتیجه ده. د یو بزرګ متعلق لیکلی دی چې یو چا په یو مجلس کې د هغې ډېر غیبت وکړي، د هغې ډېر بدۍ بیان کړي، د هغې سره حسد و بغض. یو بل سړی ورله رالی چې حضرت پلانکي سړي په مجلس کې په تا پسې دا ویل او ستا یې دومره بد بیان کو او ستا یې ډېر بد غیبتونه او ستا یې ډېر بد عادتونه ښکاره کړو او ټول مجلس یې پر تا باندې بدظنه کوي او ټول مجلس یې پر تا باندې بدګمانه کوي. نو هغه بزرګ چې کله د کور ته رالی نو بره په کور کې چې کوم شی حاضر ولو نو هغه یې په یو شي کې په یو تحفې په شکل په یو غوټه او په یو پتنوس کې سره برابر کړو، خپل بچي ته یې په لاس ورکړې، د تحفې په شکل یې د هغه کور ته ورواستله. هغه سړي دستي پوښتنه ځینې وکړه چې حضرت هغه څه در سره وکړو، تا څه ورسره وکړو؟ هغې په مجلس کې ستا غیبت کاوی او ستا بدۍ یې بیانولې او د هغې په مقابل کې چې ته کور ته رالې د هغې کور ته د نورو تحفه وله ور واستوله. نو هغې ورته ویې چې خلکو دې سړي ما ته د آخرت په هغه سخت میدان کې خپل نیک اعمال د تحفې په شکل زما عمل نامې ته راواستول، نو زه د دې د احسان بدله په دې شکل ورنکم چې د دنیا خصیص یو څو شیان دی هغه د ده کور ته ورواستوم، نو چې د کم سے کم په دونه اندازه کې کم نور څه په وسه نه کېږي، کم سے کم په دې خصیصه دنیا خو یې لږ بدله وله ورکړم. نو چې هغې زما سره دومره احسان کوي چې عبادات ده کړي دي، نفلونه ده کړي دي، صدقې ده کړي دي، خیراتونه ده کړي دي او راایستې زما عمل نامې له او د هغې په خاطر د قیامت په میدان کې زما نجات کېږي، نو هغې زما سره د آخرت د ورځې احسان کوي، نو زه آیا د ده سره د دنیا د ورځې احسان نه وکړم؟
نو په دې خاطر باندې چې د کم چا سره ستا حسد دی، چې د کم چا سره ستا بغض او عناد دی، نو د هغې سره ته نور څه نه کوې، په هر مجلس کې غیبت کوې، په هر مجلس کې بدي بیانوې، چې څه ټوټه فوټه اعمال در سره پاته دي، غریبه غم ټول د هغې عملنامې ته ورستی. امام ابو حنیفه رحمه الله مجلس به روانو. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مجلس کې یو دا خاصیت و چې نه به د چا غیبت کېدلی سو، نه به د چا غیبت اورېدلی سو. امام ابو حنیفه رحمه الله یو ورځ خپلو شاګردانو ته د حسد او د غیبت پر بدوالو باندې لږ خبره کوي. ماره ورته وایي چې حسد او غیبت نور څه کوو؟ که چیرې زموږ ډېر توان نه کېدی او زموږ زړه ډېر صبر نه کوی او په حسد او غیبت کې راتلو، نو د بل چا حسد او غیبت به نه کوو، د خپلو مور و پلار حسد د خپل مور و پلار غیبت به کوو. په دې خاطر چې حسد او غیبت د چا هغې کول د دې معنا دا ده چې د خپلې عملنامې نیکۍ د هغې عملنامه ته ورستول دي. نو چې د کم سړي سره حسد کوم، یو ځل مې د ځان دپاره دښمن او مدعي ټاکلی دی او د هغې څه وروسته خپل نیک اعمال چې ما څومره په مشقت کړي دي بل ته هغې ته ورستوم. نو چې بل چا ته ورستوم ولې خپلې مور له نه ورستوم، چې بل چا له ورستوم ولې د خپلې پلار عملنامې له نه ورستوم. نو امام ابو حنیفه رحمه الله به خپلو شاګردانو ته ویل چې د چا سره به حسد نه کوو او د حسد په شکل به د چا غیبت نه کوو. که بالفرض د چا په غیبت زموږ په زړه کې رالی، زموږ د زړه تمنا او خواهش دا جوړ سو چې د چا سره حسد او غیبت شروع کړو، نو د خپل مور پلار سره به شروع کوو، ځکه چې خپل نیک عمل کم سے کم که نور څه نه د مور پلار عملنامې ته ورستو. په دې خاطر باندې چې حسد د چا سره کول دا هغې ته نقصان رسول نه دي، بلکې دا هغې ته نور فایده په دنیا او آخرت کې د هغې عملنامه په آخرت کې د نیکو اعمالو ډکول او په دنیا کې خپل ځان په مشقت کې اچول. د امام ابو حنیفه رحمه الله د حضرت سفیان ثوری رحمه الله سره یو رقم درس د یو عصر خلق او د یو عصر علماو، نو د دې به ډېر مستقل د درسونو خپلې حلقې جوړې وې. یو ورځ د حضرت سفیان ثوری رحمه الله څخه چا د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق پوښتنه وکړه چې امام ابو حنیفه رحمه الله څنګه سړی دی؟ هغې ورته ویل نور څه نه سم ویلی، د امام ابو حنیفه رحمه الله د دنیا د بخیلانو ابخل انسان دی. هغه شاګرد حضرت سفیان ثوری ته وایي حضرت موږ خو د امام ابو حنیفه رحمه الله متعلق اورېدلی دي چې هغه دومره لوی سخاوت لري چې د هغې د سخاوت نظایر او امثال په دنیا کې نه پیدا کېږي، او ته په خپل درس کې د هغې متعلق وایه چې هغې د دنیا ابخل او ډېر بخیل انسان دی. نو حضرت سفیان ثوری رحمه الله ورته وایي هغې د دنیا په نظام کې ابخل نه دی، هغې د آخرت په نظام کې ډېر ابخل دی. هغې په ټوله زندگی د چا متعلق د غیبت یو کلام نه راباسي چې د خپل یو رکعت نفل منځ و عبادت ته چا عملنامې ته ورواستي. نو په دنیا کې زمنم چې هغې په ډېر لوی سخاوت کې زندگی تیروي، لیکن زه چې د ده متعلق کومه د بخالت متعلق خبره کوم، نو هغې د آخرت متعلق کوم. په آخرت په لحاظ باندې امام ابو حنیفه رحمه الله د ټولو څه زیات ابخل دی چې هغې په ټوله زندگی کې د چا متعلق خبره نه کوي، د چا متعلق غیبت نه کوي، د چا سره حسد نه کوي، د چا سره بغض نه کوي، د چا سره عناد نه کوي، لیکن دنیا د ده په عناد کې ده، دنیا د ده په بغض کې ده، د دنیا د ده په حسد کې ده، د دنیا د طرفه نیک اعمال د عملنامې ته روان دي، لیکن د د عملنامې یو عمل د چا طرف ته نه ورځي. نو په دې خاطر باندې زه دا وایم چې دا د دنیا ډېر لوی بخیل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې د صحابو څخه پوښتنه کوي، ورته ای صحابه اتدرون من المفلس، دا راته ووایاست چې مفلس پیژنئ، مفلس و مسکین څوک دی؟ معاشره کې ډېر لوی مفلس او ډېر مسکین څوک دی؟ صحابه ورته المفلس من لا درهم له ولا دینار، مفلس هغه سړی دی چې دراهم نه لري، دنانیر نه لري، مال نه لري، دولت نه لري، دا شی نه لري، زموږ په معاشره کې هغې ته مفلس ویل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته نه، زه د حقیقي مفلس پوښتنه زه کوم، حقیقي مسکین او مفلس کوم سړی دی؟ نو صحابه ورته د حقیقي مفلس متعلق الله و رسوله اعلم، الله او رسول نور په خبر دي، موږ ته نور څه درک نه راکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته حقیقي مفلس هغه سړی دی یو سړی د قیامت په میدان کې حساب و کتاب له راسي، هغې ټوله زندگی په عباداتو کې تیره کړې ده،
د هغې نوافل رالو، نفلی لمنځونه رالو. هغې د قیامت په میدان کې د تهامه د غره غوندې پر لکشې شول. تهامه غر مدینه منوره کې لوی غر دی. پیغمبر علیه السلام د غره ته اشاره وکړه. د هغې لمنځونه د دې غره په شکل کښې شول. د هغې روژې رالې چې ټوله زندګي یې په روژو کې تېره کړې وه. د هغې خیر و خیرات رالې، د هغې سخاګانې رالې او په ډېره لوړه درجه باندې د هغې د اعمالو ورته کښې شول. لیکن هغې کم نصیبه دنیا کې زندگی بې احتیاطه تېره کړې ده. نو یو سړی رالی چې په پلانکي مجلس کې زما متعلق دا خبره کړې ده، نو زه د دې سړي څخه خپله قرضه غواړم، دا سړی زما مقروض دی. نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې د لمنځو پلانکی حصه یې وله ورکړي. دویم سړی به راسي چې پلانکي مجلس کې زما متعلق دا غلطه وینا کړې ده، لہذا زما در قرضه لاندې دی، زه خپله قرضه غواړم. نو الله تعالی به ملایکو ته وایي چې د روژو پلانکی حصه یې ورکړي. په دې شکل به د قرضداران راځي 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 راځي. څوک به د ژبې قرضداران، ځکه د ژبه بېجلوه په هر مجلس کې ایله کړې ده. څوک به د بغض قرضداران چې د په مجلس کې د هر چا سره بغض کړی دی. څوک به د عناد قرضداران، څوک به د حسد قرضداران او څوک به د بل څه قرضداران. نو هغې به راځي، د دې نیک اعمال به وړي 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 تر دې حده پورې چې نیک اعمال ټوله ختم شو. ځکه چې د یوې خبرې متعلق په سوو په زرونه قبول سوی رکات الله تعالی د د عمل نامې څه لرې کوي. د هغې څه وروسته قرضداران را روان دي. نو ملایکې ورته وایي چې نیک اعمال خو اوس خلاص شول. نو الله تعالی ورته وایي د هغه قرضدارانو ګناه را اخلئ، پر دې بدنصیبه باندې غورځوئ. نو په مسلم شریف حدیث دی فطرح علی، د هغې ګناه به پر ده باندې اچول کېږي او دی به د ګناه څخه داسې لبریز او ډک سي، د عملنامه به د ګناه څخه لبریز او ډکه سي. ثم طرح فی النار، د هغې څه وروسته به الله تعالی دا ګناه سره جهنم ته وغورځوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې حقیقي مفلس دغه سړی بلل کېږي چې زندگیم ټوله په عباداتو کې تیره سوه، زندگی ټوله په لمنځو کې تیره سوه، زندگی ټوله په خیر و خیرات کې تیره سوه، زندگی ټوله په نیکو اعمالو کې تیره سوه. لیکن غریب د خپله زندگی بېجلوه تیره کړې ده. ژبه بېجلوه ده، دماغ بېجلوه دی، سوچ بېجلوه دی، مزاج بېجلوه دی. حسد دی کوي، غیبت دی کوي، د مسلمان دل ازاري دی کوي او د مسلمان سره بغض دی کوي، د مسلمان سره عناد دی کوي او مسلمان ته تکلیف دی ورسي او د مسلمان غیبت دی کی او د مسلمان سره په مجلس کې د مسلمان متعلق غلطي ویناګانې کوي. نو د هغې نتیجه به آخر د قیامت په میدان کې دی چې د مسلمانانو ګناه به پر ده باندې اچول کېږي. ثم طرح فی النار، بیا به د دې ګناه سره سره دی په جهنم کې اچول کېږي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته حقیقي مفلس دغه سړی دی. نو چې کوم سړی هر څومره عبادات دنیا کې کوي لیکن خپل زندگی بی جلو نه تیری، خپل زندگی په جلو او په کنټرول کې نه تیری، نو دا غي متعلق دا ضمانت نسته چې د قیامت په میدان کې به عبادت و د نجات ورکړي. لیکن چې کم سړی هر څومره بی عبادت زندگی تیری، نه یو رکعت نفل کوي، نه د ویر په خیر او خیرات د چا سره کوي او نه یو نفلی روزه نسی او نه یو نفلی نیک عمل کوي، لیکن کم سے کم خپل زندگی په کنټرول کې ده، خپل خوله په کنټرول کې ده، خپل دماغ په کنټرول کې دی او د خپل زندګۍ تیرولو طریقه په کنټرول کې ده. د هغې دپاره د دغه کنټرول په ذریعه باندې د قیامت په میدان کې د نجات ضمانت پیدا کېدلی شي. مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه یو صحابي دی، هغې وایي زم ناست یم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي که چیرې یو سړی د مځکې پر مخ یقیني جنتي لیدل غواړي، چې د مځکې پر مخ باندې یو جنتي وویني، نو چې کم سړی اوس په مسجد نبوي راننوځي تاسو دې سړي ته وګورئ، دا سړی یقیني جنتي دی. حضرت عمرو بن العاص وایي زه دې خبره ته ډېر متوجه یم چې دا به څنګه سړی، دا به څنګه نیکبخته وي چې د مځکې پر مخ د پیغمبر علیه السلام د خولې څخه دا زیری اوري چې دا یقیني جنتي دی. د دې څه وروسته که ګورم یو سړی را روان دی، هغې اودس تازه کړی دی، د اوداسه اوبه یې په دې ژیره کې بریش او هغې په دې خپل چپه لاس باندې 2 چمپلان راخیستي دي، هغې د مسجد په یو کونج کې کښېښول او رالی سلام یې ووایه، د پیغمبر علیه السلام حلقه کې کښېناستی.
نو حضرت عمرو بن العاص وایي زما سره نور ټول مجلس پاته دی، بس دې سړي ته ګورم چې دا سړی کوي څه، چې د یو نیکبخته انسان متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره په تاکید باندې شاهدي ادا کړي چې کچېرې یو سړی د مځکې پر مخ باندې جنتي غواړي نو اوس دې سړي ته ګوري. چې کله مجلس برخاست ختم سو نو ټول صحابه زله رخصتیږي، زه رالم دغه سړي په لار کې ودرېدم. چې کله هغه سړی رالی ما مصافحه ورسره وکړه، ما ویل حضرت یو عذر لرم. وی چې څه عذر لرې؟ ما ورته که ما ته اجازت راکړې زه یو شپه او دوې ستا سره په کور کې میلمه کېږم، ستا سره شپې تېروم، نو زما دا عذر که قبول کې نو زه به ستا سره ډېر راضي یم او تا ته به دعا کوم. نو هغه سړي ورته وایي چونکې د صحابو عصر دی، د صحابو زمانه ده، د صحابو سخاوت دی، د صحابو مزاج دی، نو هغه صحابي ورته وایي ډېره ښه خبره ده راځه. حضرت عمرو بن العاص وایي چې کله زه د دې سړي سره ولاړم لمنځو وخت له سره راځو لمانځله، زه یو ګړی د دې سړي سره نه جلا کېږم. چې کله ماخستن سولو نو شپه راله، د شپې ټوله شپه در سهاره ورته متوجه یم چې دا سړی کم عمل کوي چې د هغې په خاطر پیغمبر علیه صلات وسلام دومره په یقین باندې د دې سړي متعلق شاهدي ادا کوي چې دا یقیني جنتي دی. وایي چې ماخستن پرېوتې پر هغه بستره باندې در سهاره پورې پروت دی، نه در سهاره پورې راپورته سو، نه هغه سړي اودس تازه کوي، نه هغه سړي تهجد وکړي، نه هغه سړي د شپې لمونځ وکړي، حالانکې د صحابو په عصر کې د دې شي ډېر زیات رواج. او سهار چې کله اذان وسو سړی راپورته سو، اودس یې وکړي، زه یې هم راکښېنولم، او چې کله مې اودس وکړی مسجد له سره رالو، لمونځ وکړو، واپس رالو، ټوله ورځ په دې سړي بیا پسې یم. د دې سړي زندګي کې مې هېڅ ناولد عمل نه ولیدی. دویمه شپه مې د دې سړي په کور کې تېره کړه، ټوله شپه ورته انتظار یم. درېیمه شپه مې ورسره تېره کړه، ټوله شپه ورته انتظار یم. لیکن د هغه سړي زندګي کې ماته څه ناولد عمل نه رامعلومېږي چې عام صحابه کوم اعمال کوي د هغې لا کمزوري اعمال دي. نه هغه سړی د شپې لمونځ کوي، نه هغه سړی ډېر نوافل کوي، نه هغه سړی د قرآن ډېر تلاوت کوي، نه ډېره وظیفه کوي، نه د هغه سړي زندګي کې ما څه خیر و خیرات لیدلی دي. بس عامه زندګي کوي، فرضي لمونځ، واجب سنت کوي، بس په خپله لار باندې روان دي. درېیمه ورځ چې سهار رخصتېږم باره مې هغه سړی کښېنوی چې صاحب زه ستا د کوره سره رخصت اخلم. صرف یوه خبره ده چې په کومه ورځ په مسجد کې ناست وم چې ته مسجد ته راننوتلی نو پیغمبر علیه صلات وسلام ستا متعلق په یقین سره دا ویله چې که سړی یقیني جنتي لیدل غواړي نو دا سړی یقیني جنتي دی. او زه په دې خاطر ستا سره رالم چې ستا د زندګۍ تېرولو طریقه ووینم، لیکن ستا د دې زندګي کې ما ته څه ناولده خبره نه سوه معلومه. آخر هغه څه عمل دی چې د هغې پر بنیاد پیغمبر علیه السلام ستا متعلق دومره د یقیني جنتي زیری ورکړي. روایتو کې راځي چې دا حضرت سعد ابن ابي وقاص چې په ټولو عشرو مبشرو کې اخرنی سړی و چې پیغمبر علیه السلام باندې لسو کسانو پیغمبر علیه السلام د هغوی متعلق د جنت زیری په دنیا کې ورکړي نو دی لسم. وایي دا راته ویل که چیرې پیغمبر علیه السلام زما متعلق دا خبره کړي نو دا خو زما دپاره ډېره لویه خوشخبري ده، لیکن صرف تا ته دونه ویلی سم چې زما زندگی تا ولیدله، زما په زندگی کې عامه زندگی ده، زما په زندگی کې عبادات ډېر نشته، لیکن یو شی ما پر ځان لازمي کړی دی چې ما ته الله تعالی زندگی را کړې ده او زما وس و مزاج تر کومه ځای رسېدلی دي. په ټوله ژوند کې ما د چا متعلق حسد په خپل دماغ کې نه دی راګرځولی، د چا سره مې تر اوسه بغض نه دی کړی، د چا د عناد توان مې نه دی پیدا کړی، او په یو مجلس کې مې د چا متعلق څه بده وینا نه ده کړې. دا مې پر ځان باندې لازمي کړي دي چې دا اعمال به زما په زندگی کې نه وي. نو حضرت عمرو بن العاص ورته وایي چې ما وی سړی مبارک اعمال دی او مبارک انسان یې، یقینا د دې په خاطر پیغمبر علیه السلام ستا متعلق د جنتي فیصله ده. نو مقصود مې دا دی چې د چا سره حسد کول او د چا سره بغض کول او د چا سره عناد کول او د چا دل ازاری کول او په مجلس کې د چا غیبت کول دا د ځان سره ظلم دی، دا د ځان سره ناکی ده، او دا ځان ته په دنیا کې هم نقصان رسول دی او دا ځان ته په آخرت کې هم نقصان رسول.